دام این پی اگان شوی دی په ساډن کې تقریر کولو کہ زمارنو ازمکا کے اسے گئی ساډن خو ڈوب دے کنا ڈوب دے زمارنو کے ازمکا کے اسے گئی افسوس دادے ماتا سے تڑے تقریر کرے خو زمان مورے خراب دے تقریر تاسو تکریم خو زمان مورے خراب دی کسو کامیاب ہو شما تاسو رنگ تا سور ٹھیپر پشان سور حکوما نہ مورے خراب دی ماں پلان دی نہ چونڈے نہ گولا پیدا سکڑا بیا ویل ماں مورے خراب دی بیا نہیں پی چونڈے نہ گولا چکینا ماتا ہوئی کیوں چونڈیا مارنا ہے منو مال کھانا خراب دے بچے کی کیا کہنا ہے کہنا گلا خراب ہے نا مال مورے ٹوئی نو کہیں گے بیڑا تباہ ہوئی پشتونی ہندی تو تقریر کیوں کرنے ممند تا یو دغه تلیو دا نداپ پیژنې بینډت والا ممند چوکته ویلو خدای راستی چې هغه په خار کې قوالی کوي یا خدا دې هغه چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دې ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے بیڑا ہے ہر کا شدا پس بلا ووڑے آپار رازوڑن کو لان دینا شورو سا ڈینڈت ٹھنگا ناغ ممند ورتا ہوئی چھے زبان غزل ور سر ہوایا زبان ناغا اگر پینجے ہوئی وہی ٹکا ٹئیاں پینچو دا دے وسپیاں ٹکا ٹئیاں پینچو دا دے وسپیاں دس پارا میانو واوڑے دا زمان کار سے دے دا دیرہ توانے کئی سے اور زمان کار سے دے منکاو سے آئندہ نسل تربیت سنگا پکار دے اور استاد ملک دا قانون او دا حکومت دلاسا دا آئندہ نسل تربیت کی گی څنګه لګیا رہے دا څه کنه نه تاسو بیره تباس و د پلار او د نیکه دا کوچه مبارکی و خز ورتل ویل مبارک کوچه ورتل ویل چې خیر سا ویل آباد ملک کوچه چې به پوهیږي ته به پوهیږي ته کوچه ویل مبارک ویل آباد ملک کوچه ویل های خور قیامت ویچه ولی وی سری طول خلاص شو چه دی ما با ملک ز خدا ٹکے جارما چه پا مارم کے زمونگ د خزون لگام وطے ازادی گرزی د شیعو خزی مزادی گرزی او د سنیانو لونڈی مزادی گرزی نمون خپلے لونڈے راٹنگولے شو ندی خپلے لونڈا بپی جنے دیکھو گورے یو سڑے تیرو رضو کرا گئے خزا میں چا چیڑے لے دا رپورٹ کے کوم مالچی اونکی رپورٹ ویلوالی مال سو وقتی چیڑے لے ویل ماس خطانا سے لگا بار ہوتی واؤ یو رامیو چیڑے لے مال ماما رپورٹ چی پہ انکے دخرے چپ کمش پا بار پا پٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی گی کنخرے چش پا بار پا پٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی گی منگا خزے دخرو غندے بار را پریقی دی کہ نہ دی ندالکان لونڈانم دخرونو غندے کر ایسے ورطا ہے جیسے بڑا اوپر چلو حکومت ہوئی حکومت دیکھو گر پولیس زنانے اچھڑ ودا زنانے لے ہنر خزے زنانے خو پکور کے ناستی علم دریاب دے لگا دغو خبرہ اپری دے زمی مخدا سے خوش طبعی دے پارے خبرہ تکو یو لوی گیری والاو چا منزل اوران دیکھو
نو هغه چې ولدوالین ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله چې نه ورتله نو چې کوبلیاں رام دو سیاں ڈبگریاں کسا خونیاں اللہ اکبر چې مونږ شوی دی نو یو بل ته وایي چې ولکه مېله رسپیراشه ده خو په پېښور کې دروازو نه میږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې چوپ شه خدای دا ووایه علم دا یوب دی دا نن په یو ګوټ کې چې لیکلي یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی و نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد صرف چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ اس کا خیری بل کرکٹ والا ہمارا روان کرے دے چلو ملے ہڑ خان نند قوم بچی سبق پڑے ہو کرکٹ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناست دي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته او دا غونډس که چې کوم ځای پورې مږي دغه ځای کې ډېر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم که نه دا غونډس که کوم ځای پورې مږي پتن نہ پڑا غلام دین پوری مجھے گناہ تھرو آؤٹ پاکستانی قوم دا زما دے د خدای په ذات قسم چې د پاکستان قوم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو سره برای نام د الله منلو سره برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره پاکستان برائے نام قرآن کریم منلو سرا پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمین پر بالا مائے کی اور دفتر شکایات جوڑ دے میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے دام آشکیان چوہاریان جمعداران ناستی کدے چاہ گانا گندئی شکایت تو کئی او کدے چاہ گدارا گندئی اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کده چاپلار مرداری نو مولا راولی چې په سنبای کې ګوته ورته ووایي تاسو پوه شوئ کده چا مور مړی کده چا زوی مړی کده چا رور مړی مولا راولی چې دا مردار او سنبال کی په پېښور کې دا رواج دی که نه دی چې ملا او یا جی یو سلور ملوانے منہ کور باندې راغلی دي ختم پڑاو کړی دي وایي که نه وایي سلور ملوانے مزه چې طالب هم ماته به چې ملوانے راغلی دي زه به چې لاړم سپاره به مې وویل او خپل مړي پسې به مې وبه والله که ستا مړي پسې وبه روټۍ به مې هم ترې وخوړه 2 روپۍ به مې هم ترې واغستې او 100 روپۍ سپاره به مې اوس مې هم دا ملیان پوی کړي چې ستاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې تدریس سپارې په پردۍ مړي پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک ونیسي پولیس والا خو نیول کوي که نه قانون دې لاس کې واغسته ته ورته وغوندې 2 روپۍ راوباسه قسم په خدای دی چې ورسره لښته نه هغه اسپي صاحب سره ده چې دا په پله در ومني چې ما زه د 2 روپۍ یم چې ته ماله 2 روپۍ راکړې و د ځان کپر وچیچې دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپین هم کمزوري ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکئ عقل وکئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکړي د سوی ګیس به اوس تماشې وکړي په دې آینده بجټ کې هغه د کفنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کالو
خپل د تش کپن وشته زو بیا څه کول ها کومګه درونه منډلو نو ما ته د سړي زوی موای خدای ته متوجه شي چې یا الله دراغلی قهر نه مون خلاص کا خدای ته متوجه شي او قاضي صاحب چې تاسو خبرې په اسمبلی کې نه منل کېږي دا ځولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه درېږم اخر دا کار دلیل دی دا هم پاس کولی شي خو زه پوهېم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه د ملاونه د غلام غوث چل ورسره و په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه ارے میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ ہوا صدر ایوب غلام غوث ہزاروی طرح سے وکتل مولانا جواب کا حلوہ خور کرتا ہوئی راپا سے جناب اسپیکر سے بھی اجازت ہے میری اجازت وہ بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو ایک پاؤں لاہور میں اور ایک کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خود سیل کیا ہوگا نن پاغو اوریدلی ای چې تاسو متیاز علم پرتو ګوباسي شرمېدل دا چل به ور سره کولې بیا او پټکی به والله العظیم چې استعفا ورکړې چې داسې لعنتی ځای کې زناستا زه د دې ګیرې توهین یاره خلې نه مې ګډې وډې وځي سهار را سره یو سړی په باسو ودا کې بل ورک دی کې بن برک بلادر ودا داسې شپې 12 بجو نه وروسته د بار ملکونو پروګرام کې شروع شو مال ته کما پاتای کې رجستا څه خیال دی معلومات یو سړی راغی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب پاټۍ خو ډېرې جوړې دي خو ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلېده نو ورته دعوت ورکوه مال کومه پارټي ویل ټوی دته پارټي نو مال ته ما ته جوړه هغه ټوی دته پارټۍ کې ښکارې په شرمونو شرم ټوی دته پارټي به زه درته ثابت هم کړم صدر کې عمر او نکاح میں تړلو نو غالک ته مې وی چې امنت بالله وای نو پلار ما ته وی کہ یہ بچہ ہے امنت بالله نہیں سمجھتے آپ خود پڑھ لیں ما ته وی نو ما ورته وی چې اچھا تو یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا دا خزبن بھی عذاب وزم کنا زامن تو غلی شو ته معلوم دی بیا وایي نیمه ګنټه مې لیټ کړي ټول بیا منتو بالله مې وویله په کلمه مې وویله بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم ولا ورکړو چې دې نه پس به زمبوز نه قضا کوم هغې نه پس مې ورته نکاح وکړه پلار یې اوس هم ما ته یادوي چې دا تاسو ویلي زما د زوی په نو مال خدا کنه چې خزرم بیا زه پوزم چې امنت بالله زه وایم اوس یو مولا مجلس کې ناستو نکاح تړلو جنې دې قبول کړه داسې مبارک شه ما ورته ویل کابل استاد دا دې څه وکړه ویل په آرام کښېنه خو د خر او د خرې نکاح وه نو په هغې کې اوس ته پکې نور څه ډکي راوباسې ورته مې ووایي چې دا خره دې په کار ده هغې چې ما چې بوځی نن دا نکاحونه د خر او د خرې نکاحي دې له جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کې شادي حال یونیورسٹی کې شادي حال یو شادي حال په خار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په
مړه کلا غوندې صدا ښار کې ګنټګر نمخ کې هلته شادي حال وای دا اولیاءو نکاحونه په شادي حال کې تړلی کېږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ یعنی بنده ډمخانه بنده ډمخانه نن په بالا ماڼۍ کې واده دی نو اب په یونیورسټۍ شادي حال کې روټۍ ورکوي نو د بالا ماڼۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د ډبګرۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د رامداس ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي بړوا ورسره وي او بړونګې ورپسې وي او شادي حال ته روان وي دا ستا ملک شو دا ستا وطن شو کم کنجرتوب چې په بهرونو ملکونو کې دی په انګلینډ کې دی قسم په خدای دی چې د دوی ګمتوب چې دی په امریکا او انګلینډ هم ورواړولو خو دومره دولت ورسره نشته لکه هغوی سره دی کلي تاسو به کتلي وي که الله دې نه ورکوي تاسو به کتلي وي چې د دوی هغه اسلام څه شو د دوی هغه ایمان څه شو د دوی هغه دین څه شو نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته وایي چې دا به نظام الدین اولیایي ما نه مخکې روانه په سکوټر باندې او صاحبه یو 20 کیلو توړه ورپسې ناسته وه هلکه دا څوک دی ډرایور راته وایي چې دا پلانی دی که نه او بیړه پې غرقش پلانی دی توړه چادري وه شلتلو ښځو کې 3 قسمه دي که نه 80 کیلو توړه 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه ورته ګورئ نو عزیزانو اوس مونږ به ابوبکر خبرې څه کوو تاسو ته او دا خاصې افسانې دي لکه قصه چې سړی وایي زمانې تهذیب څه دی ډنګي دي چمچي دي کړنج کړنج پلیټونه دي مړه هغه خوروا دومره نه دي څومره پلیټونه پراته خیال هم راغی دي ډونګي دي او چینک لی ټوپۍ ورته سر کړي خدای مرک کچه ورک شي چینک لی ټوپۍ ورته سر کړي دا تکلفات چې ډېر شو حقیقت او روح د اسلام چې د دې قوم نه ووت روټۍ ده تیاره شوه تالی کې راواچوه ماته کوه نن دا ما غوندې اناړي او بیډه به ملا چې چرته دوی سره پیښ شي په روټۍ کې زه خو روټۍ مې ما تکړاو په دې یونیورسټۍ کې ما ته دا څه کې ما په کلاس نورم داسې وی دا څه کې دي ما چپ مونږ ته سپک ګوري بیا دا بد تهذیبه دي دا شریفان نه دي زمونږ ملک شرافت څه ته وایي په دې پوهېږئ زمونږ ملک شرافت دې ته وایي چې تمام کرتوتونه یې د پیرنګیان دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ ابو بکر عمر عثمان ما څو ځله دا اعلان کړی دی چې دا شیعه علماء موږ د دې پېښور دا مولیان دا یو ځای کېنوئ باس به وکړو خبرې به وکړو که زه په دې مطمئن شوم چې په ټول کال کې 10 ورځې
دخل الجنة. هلکه که په 10 ورځو یو 4-5 څپېړې والو باندې جنتي نو مونږ خدای والي چې ټول کالم بېړه غرقه شوه په منځونو کولو باندې خلاصه زه کوم دا ثابت بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعو حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعو د مولیانو د غټانو هم خوښ دی په دې مې پوهېږي د شیعه مولا جنت نه دی خوښ دی نو دی ولې کمیس نه وباسي مجتهد صاحب ما لا ثابته کا چې دې کې جنت دی ما مطمئن کا ته کمیس وباسې زه ورسره پرتوګن وباسم تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي چې لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی یو بادشاه خر یې مړ شو نو جړلې بادشاه ورته ویل ولې جاړې ویل خر مې مړ شو ویل 2 خرونه وله ورکوي 2 خرونه یې ورکړه بیا هم سړي جړل ویل اوس ولې جاړې 2 خرونه هم درکه کره خوار شي ویل زما دا خر ډېر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلي چې د یارې به څومره ټیزونه اچولي ما تاسو لیدلي یوه پرېدیو پیسه یې په لاس کې خولې شوې وه داسې پیسه یې نیولې وه نو چې داسې لاس کو نو هغه پیسه خولې وه نو ده دا خیال وکړو چې دا پیسه جوړې جاړي نو ورته وایي چې پیسې ویلې روتا جوړې فریدین پکې ناستي تاسو کې ښه پیسې ویلې روتا جوړې اخلو چې سنبې ورکم او تا چاله ور نه کم خبره د پیسو ده ته پوه شو په خبره د دولت ته نه د ایمان ده او نه د دین ده او نه د مذهب ده او نه د خدای ده او نه د رسول سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامی ډم رور دی بارامی یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې که د چا خادي به وو که نه وه دی به ګډېدو که د چا به زوی شوی او که نه و ده به ډولکې غږول دا هغه بې غیرته قوم دی هغه د سور بچي دي هغه د سور بچي شنې چای پې اوسکا او تورې چای پې اوسکا خان به په بنگله کې پروت او په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي ګډېږي که نه ګډېږي خان نواب ارباب سرمایدار په کور کې پروتي دی ورته ګډېږي د هغه ښځه په کور کې ریګماز ځان ته مګلی او زمونږ ښځې 10 مڼونه په پولینګ سټیشن کې دوی دپاره نیسي که نه د هر یو سړي په ښځه دغه وخت کې 10 سړي ختلي د هغه طلق دې د سور بچو ته ته جلسې خدای ستا بیوي یو ملا راغلی او دکان ته ما ته وی چې مولوي صاحب د دې جینۍ ډېر بد مه وایه جینۍ څوک وایي نی خدای مرکه یریږئ څوک وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا اپریدی و هغه له زوی چېرته ټلویزیون د عربو نه راستولی و وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا مال ولې وی چې خوا چې په ډبلوکي کې وګورم هسې مې اترې دې زړه خوشحال وي خدای قسم درته خورم چې د قرآن او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کومه زما په زړه کې ده او د پاکستان د کلرک نه واله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بني آدم نه مخکاري زه به د سپي بچی
چپ کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباہ سے بجلیگر سے بجلیگر سے سری نگر دا لغاری دیتی ہے صدارت نہ کس کا دے بس شی بیا شی بھائی مونږه دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترا پکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه سر غړاول توتی ورته تړل توتی په بوټیک علي سرنګ د بلای د اوسپنې ګولای یاد شش دا به نظیره دی وزیر اعظم نه کوزکا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني په ایمان یې سب ورته ګور یو څو ځوړن کم کما نه چا د غلا نوم واغست ما نه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای په ایمان ټول ملک د زنا ډیټو دی کنه نن ستا ټول ملک د لیواتک ډیپو دی په دا میوزیک سنټرو کې د شپې څکی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی کنه دی یو میوزک سنٹر والا بجوندے پرې نه دم مردارو مې د شپې بلو پرنټ پکې چلای کنه ته غم جاړې د شیا پاغه خل سیلاب یوړې شه چا بلتی نه ته د شیا غم جاړې ستا اند نسل دم شو کنجر شو تباہ شو غرق شو دومره لکان ستاسو ټول ورځ د مور خخکک خرڅي او ویډیو گیم له پیسې پیدا کوي کنه کوي د لسم او د یو لسم لکان د مور خخکک خرڅي او بلیټ د پاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم لکان د مور خخکک خرڅي او د شپې د بلو پرنٹ د پارا 340 روپے پیدا کړي نن ستا اند نسل تباہ شو بیړه غر کشوا نور غر کیږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول دمان په ویډیو گیم کې خوشحالی گئی ورته زوی له چې بچی چرته دی بابا دلم ورته ودرېږي وس په خزه ذلیله رذیله تم ورته خوشحالیږي چې ستا زوی ویډیو گیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسو براته وشئ دا خو چاډر حکم چې بلیټ کې کوم لکو ګورای دی غوګونو ته لختې ونیسئ چې دا غوګونه دومره وپړسي ته وګوره چې ته مانه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دیکھو وګورئ مومندو ته یو دغه تللی و دا نداپ پیژنې بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالی کوي یا خدا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلې بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اپار راز وړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا دا سپارامیانو واوړېده زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه او زمون کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه
دا آئندہ نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی دا څه ده کنه تاسو بیره تباہ شوه د پلار او د نیکه دا کوچه مبارکي و خزو ورتل ویل مبارک کوچه ورتل ویل چې خیر سه ویل آباد عمل اړو چې دې به ډېر وي چا ورته وی دا چې دې ډېر مو آیا ویل کمې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی کمې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی مال والله کم پرېږدم او غټانو او د پشکال چنډخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کې دې سربو ته ووایي چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زموږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې ټیزه اچوئ ورسره نو دا لږ غټې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو لفټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 نکتې غل نه د لاس غوڅ که نه په اسمبلی کې 250 ممبران دي 15 پکې ملیان دي ملا به اوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه دی غوڅي دا یو شک نه دی غوڅي یو کال به دا باسوش ادشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرکشي مسترد بشي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دي شي دي 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروي غریب سکن ټو سکن دیر از نو سن کالجیان هم پکې شته سکن ټو سکن دیر از نو سن خیر دی که نه څه شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت و ویل دا ولې هغې دا دی د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه وشي خیر دی مونږ له خو چل هم راځي که نه دا اسقاط دایره هم لیدلې ده همره چې کېدي لیدلې ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض و له واجب و له سنت و له مستحب و له منظوراتو بلکې جميع حقوق د باري تعالی چې لازم شوي په ذمه د حد حاضر متوفا د حین تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځلې فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راوبخلو زه کت چې پاڅېدمه ویل ولې مال خو تا ما ته راوبخلو بس خبر خلاصه شو ویل کینه بره دا هیله ده مال والله کې کینم بس الان دې غوټه قرآن منډې مې چې ما مخکې منډې کوي را پسې را منډې دې خوا وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره که نه په مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا وي او تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډوی دې په سر د سپین د ململ کېنولی دی ګډوی دې په سر کېنولی دی هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی نه یې مونځ کړی نه یې اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي
مولا پہ د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې خایږي د شانه د مسلمانانو سره چې اکثر بیا دا کړي. دا هیله ده که دا دوکه ده؟ دا هیله ده؟ هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه کوي کېدی شي که نه. یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړ په پېښور کې په قبر زه ولاړم آواز وشو چې ټول وایي چې دا ښه سړی دی. زه ترې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل وونه. اوس چې مونږ پې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر کې. دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی. نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی، جګړه د خېټې ده. قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته. دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وایي دا طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده. د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ده. ټیک شو نن په دې سلیل دلته دی ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه غواړم څه به غواړي اته سیاره نکریزي دوه ډړی د خاورو تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې کړي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب وایي شیخ دا شیخان راغل مرداران نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریځې او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده تا خدای کور وان کړه تا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره دې ور کړې ده چې درې منه وریځې او دوه ټیمه غوړي پې غواړي دا ستاسو زامن دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو د دې طرف ما ته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا د بوټونه والا تر ضیاءالله پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تې کله کوي ٹھیک شو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا عالم دومره څه ورکړي دي ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم ټلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه چې ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره شي تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ده ته دومره بد وې د حکومت پسې تانیسي ولې نه مال زه بد نه وایم خدایم دې خو به څه نصیحت ورته کوم او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم یو کال یې د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی تلاروی لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سره چې عایلي قوانین یې جوړ کړي وو ملیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مالخوند یې لا دا دی چې مونږ سپین ګیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور دوران شه طلاقي مې کړې دا ټول ساړی والله که یو هم پرېښی دی ټولې طلاقولې دا عایلي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته عایلي قوانین یې ولا تسنس ستا په ملک نن چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري مولانا غلام غوث هزاروي عطا الله شاه بخاري شانور شاه کشمیری مفتی محمود برکت دی زما په خبره پوهېږئ دا د هغوی برکت دی چې نن قادیانیت نوم څو پورې الټي والا ورځي نو قیوم خان نیولی هم یو کال قید
ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی یم خدای مړ کو جنازه مې وکړه. صدر یحیی نیولی یم په مارشالله کې چې پیش یې کړمه 4,000 روپۍ جرم کړم په جیل کې اچولی یم لاړو مردار شو جنازه مې وکړه. ورپسې بوټو خان ونیومه د پېښور په جیل کې هم بیا هریپور جیل ته واستولم ګورنر را پسې ټلیفون وکړو چې تر اوسه مال والله کې دروزه ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې پخې او مال یې راوړي مزې کوم بانګونه ویم منځونه کوم وروره زمونږ نور څه کار دی بار نه جیل ښه دی په آرام پکې ناست یم بار خو م څوک پرېږدي نه خو کله چېرته چغې وه کله چېرته بوټو خان 3 میاشتې د هریپور په جیل کې ومه چې ټولې را پرېښو ورسره زه م رالم مال چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاړ غوږ کې دی ضیاءالحق هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولې هغه مړ کېږي راشه ډومي صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي د دې ملک ابتدا حکمرانم مسلم لیگ کو او اوس بیا د مسلم لیگ کو په لاس کې راغلی دی تاسو له شرم نه درځي کہ تاسو به چغې والے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نجری پاکستان نجری پاکستان څه ته وایي نظریه پاکستان خو لا الہ الا اللہ وکړه تاسو له شرم نه درځي چې تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لئ بیا یو خبره دی کوي تاسو څه کمقل خلک یئ په ډبې نه یئ خو چې چا در باندې خوټ کېدلې وریجې وخوړې ډرګ ته مخېږئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 خدای دې کور روان که چې وړاندې شي خو په ارام کښېنه که نه چېرته یو سړي ما ته ارامي غوندې و ښار کې ما ته وایي چې ته چرګان ګډان نه دی ته دومره غټ ولې مال خدای ته پته وه خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې وهلې نو په ټکي به مې ساه وتې وه والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی اوس بله خبره ده چې افریدي مې غوړ شوي دي خاندي په موله ملا مړه ملا ملا مړه ملا په مغنۍ چې په مولای به د خرم په کونه کې وال هغې نه به دې چکه مو ملا مړه ملا نه پته ملا پته دا دا چرسو دا پیمو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې ته څه زما وخت راشي زه به تا زوړند کړم تا نه به زه سرمنو باسم سر لاندې او خپې پاس به دې زوړندم مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یئ چېرته خامخا راشئ خامخا راشئ مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سحر ٹرین کی کوچی بازار تراشی پستخانے کوچی بازار تھا اور قسم غاؤ میں خپکشتا اور قسم امبرسرائی میں خشتا ترکائی میں خشتا پنجاب غواشتا اور اٹکائے خرم پکشتا خرم پکے آگا چھ زرائی او ایرانه چادر په سر هم سنبای کیږي د زنګ جنان او شرمې دلی اقام تاسو خو هغه قوم وای چې تاسو خزو تبا چا کاږو کته نو سربم ولا د ګولای نشانه کولو نو وای داسې نن هغه قوم نه د پیسو د برکت څخه جوړ شو والله کنن تدلتا د جوارای پڑھ ہے د وی سی آر سنیما چلے د ٹی وی سنیما چلے شراب خرڅه په خدای قسم چې د پیسو د پاره
وخت راغی په دې جمرود کې به وګورئ بلخانې به جوړي او ښځې به پکې چلیږي. پښتو چېرته ده؟ و جارې به څوک؟ امیر المؤمنین خو ډېر لوی سړی تحصیلدار صاحب ته به داسې وچې تحصیلدار صاحب لږ دی راشه ته به وایې هلته خو چې بار لوی تیسمار خان یې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مو مور پلار یې قربان دې شم ته دې مو مور پلار که زمونږ مور شي خو ټیک ده خو پلار خو زمونږ نه دی وروره قربان دې شم دا قربان دې شم دې ولې ووایي او ته دې مو مور پلار دې ولې ووایي او یا به دړی چینی یا به دوه سیری هغه ماخلي په خپلو پیسو خو چک به دی ادا کوي داسې ده که نه ده وبه وایه داسې چې زه له راشه وبه وایه او که دې ووایې نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یېرېږي هسې ټوپ یې خلاصوي خو چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات ووایي نه ټول 16 مني ننوات مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پوهه چې څه یې مانه خو زرکه زړه مې وځي زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي تیارې در باندې عظیم را روانې دي زما دې په خدای قسم وي کدا د دې طرف تیاره در باندې راله زه خو ملنګ یم زیات نه زیات مړ بشما زه خو غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجاڑما پزان نجاڑم نخپل کټو بستر جاڑما کجاڑم ستادا نازک خزا جاڑم چې دا تمرا پناز دې ساتلې ده دا غریب به چرته منډې وهي زه خپلې لوړه نه جاړمه زما لوړه غریبۍ سره عادت دي لوږې سره عادت دي کچه کور کې اوسېدو سره عادت دي زه ستاسو د انګلینډ او د امریکې MRCP لوڼه جاړما زما عزیزانو عرض مې داو چې ځان نه جاړم زه ستاسو بنګلې جاړما ستاسو هغه غسل خانې جاړما چې کومه یو غسل خانه په 1 لاکھ روپۍ جوړه ده د غلو زیم جاړم د غلو زیم جاړم چې داسې پاک ځای به بیا چرته وي چې ته به پکې غل کې هغه دې جاړما او بدبخته زه خو دا ملک جاړما زه خو د ملک بقا غواړما زه د ملک سالمیت غواړما چې ملک وو زب پکې دغه ملنګ او درویش د زمانه ما تب دغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپی مزیبم تاسو کوي ما د پر مزین نشته دا بتا صلا پېښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کې سټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي
او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. خزه او لوړه بربنډه ګرځي دا چوبره ویني خو یې کنه دا یې ګړې چې په دې سرکونو اوړي او راوړي یې ګړې دي ګړې د دې خاوندان وي شریفان مون شریف خلق په جشن خیبر کې خزه چیړلې نو یو افسر ماته وی چې جدا سے شرافت ته چې خزه جشن خیبر ته تللی د الکانو چیړلې. ما ورته وروړه خبره ده چې کم سړی چې خپل خریتا د خلق ته سره وانه چي او یې نه تړینو د شپې چې همداسې پټو تپریدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شینو ته به خرونه ګرمې کدې خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خرابات په پټو کې پرېږدي او سار لګیلې کوي چې د هلکه خرونه ورانې ولې کړې نه د خرونه څه ورانې دی ورانه خوستاو چې خرې دی ولې بارش پته رولا خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله کدا جشن خیبر دی حکومت کړي وي چې تاسو کې سړی توب وي تاسو مسلمانان وي تاسو غیرتیان وي تاسو پښتانه وي او نو ورته یو کال نه ورغلی قبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مخ کې کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړي په درې مورز بجشن تختې ده کنه دا سینماګانې بستا په ملک کې ولې وای کته نه ورتله ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستا ده سیلاب دی یو څه کته نه ورتله سینما به ولې خلکو په شپېته لکه روپۍ اخیستې د سینما ټیکټ به په بلیک ولې خرڅې دی کته نه ورتله ګناه خو ستا ده کنه دی خو وګورئ جدو دې بند کی کنه نا دا بخامخا جوڑے دے استاد ایمان امتحان به څنګه کیږي چې ګناه نه وي ټول هم نیکی نیکی وي استاد ایمان امتحان به څنګه وي په دې خبره پوهیږئ که اصله ما کو غوندې سرونه پځوي استاد ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وي پیدا کړی یو ډاکټر دکان کې ناستو منو یو زړه خزران نو سر مړی ډېر تور کړی او بنګړي منګړي مچولی تیتی میتی په پوزه کړی نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډا راځه دننه کېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کېنه دې ویل دا دې بچیا زه بوډا یم او ټوله داسې ګونجې پنجې وه او ویښته یې تور کړي هغه بابو چې یو ساعت تېر شو نو بیا راغی ویل وجې نه یې دننه راځه کېنه ویل ښه ځواني کټی شي بیا دننه لاړه نو ما اړه کې راله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې ونه کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږ زړې ډېر رنګونه راولګوي خو هغه ځوانېږي نه اوس سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي ګیره توره کړي یا برېتې تورې کړي یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانېږي خو نه که دا د خدای کار دی چې توره به یو چې سپینه به نن ستا په ملک تاسو دغې له پاتې یې تاسو خیمه ده دا جومات کې چې ناست دي روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه سار را روان یم یعنې ځینې اتوار ما چې روژه د مور صحیح وه مور دې کله نیولې وه ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه
نو تاسو دغې لپاره روژه دې تیار شي و که دې تیر شي. سهارم یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره ډچوما ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو. روژه وخوړی شوې، روژه وخوړی، ټول اسلام دې وخوړو، پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شوه، روژه وخوړی شو. په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې 3 ځایه کې روژه او کوجه ټیک ده. تاله خبر در ورسېدو روژه دې ونیوه، ماله نه دی را رسېدلی، ما نه ده نیولې. ماله کله خبر راغی ما روژه ونیوه، خبره خلاصه. روژه وخوړی شو، روژه وخوړی شو. دا ډرامې به یې صاحب 29 ورځې روژه د چا سوي، روژه ټولو ستاسو کپرې خوړې 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل 13 باندې به د 9 اسمان نه میاشت راوباسي. بله ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان پوستکي به دنه وباسم که محمد خان صاحب جومات کې مې ګیرې والا ګواه ولیدو، ګیرې والا. ما خو پروسه کال په تاسو ډېر اعتبارونه کړي، 4 ګنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یم د جمعې په شپه لیدلې ده، یم د خالي په شپه لیدلې، یم نن چېرته ولیده، یو رانه. په دغه شپه شیبه ګیرېوال هم پیدا شي، شیخان هم پیدا شي، تبلیغیان هم پیدا شي، امامان هم را پیدا شي، جمعه لیدلې هلته 10 کسو لیدلې، ګیرې به درنه وباسي. نور میاشتو ته ګورئ نه، او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي. خدای چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بله ده، راشي هلته کلمې تېرې کوي. 4 ګنټې زمونږ ړپ پړک وچاو. جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده، د خالي په شپه لیدلې ده، یو سړی راته او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا شي. خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اغستې دي، پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي. مال پریدم جو نا مال تم کو کی ورته ویل په ټلیفون مال تیرے پیراں چ میں رسیاں پا کے تے تیرے کمبر دا چمڑا میں سڑکاں تے لاس. تاسو خبر هم یې مال برامنډه کې جاله مولانا صاحب دا کار د څه مال را نشي. زای دې ممبرانو د ټټو ځامنو پسې ګرځي، کونسلر لم ووټ ورکړی هغه پسې ځي، که صوبایي ممبر لم ورکړی ور پسې ځي، د غلو ګړوبي جوړ کوي او په سرونه ورته واړوي. بې غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کوي، په سوټو یې ولئ، د غلو په روړو یې ولئ. زما کور به پرېوځي والله چې زه د دې ښځې م پرېږدم. شرم وکئ، حیا وکئ، لږ غیرت وکئ. څوک درته راشي نه نه د خرې رورې خو چې خال درته خوله وړپئ بسته ورته متیازې را پرېږدي. دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسته کولي، او دوی چې کینی نو دوی وایي چې دا مونږ غوندې شریفانو ژوند تنګ دی، دا مونږ غوندې شریفان. ته شریف یې؟ دله ښځه دې ډم بون کړه او ته شریف یې؟ پرېږدم یې نه، خو ارمان د ایمان دی. نو داسې زور به لاس کې را نه شي چې په هر سړک د سرونو ډېرې پراته وي او نور په خوله دوی شرمېږي نه، بې حیا دي. قسم په خدای زما د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي. دا زنتلا کې چې دي چې ښځه هم وخاندي، اوس بیړه دې سره او دوی سره څه چل. په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې. ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله تېر سړی وانه چوي او ویې نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که دې خرې ته به ای شرمېدلو.
ته چې خرابار په پټو کې پرېږدې او سار لګیلې کوي چې دا هلکه دا خرونه ورانۍ ولې کړی نه د خرونه څه ورانۍ دی ورانۍ خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلی ورته یو کال نه وی ورغلي که بل کال د جشن نامه چا اغستی وی زما په دې مخ کې تو کړی که داسې نه ده که دکاندار ویلی وی چې زه نه ورځم په دې پلیت ځای کې زه نه دکان لګوم ما ویلی وی چې زه نه ورځم زوی مې ویلی وی چې زه نه ورځم ښځې مې ویلی وی چې زه نه ورځم لور مې ویلی وی چې زه نه ورځم ټولې علاقې اتفاق باندې